الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي. کتاب ریاض صالحین 145 نمبر باب شروع. په دې باب کې شپږم نمبر حدیث دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی. هغه روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې د الله پیغمبر فرمایلی دي: من عاد مريضا لم يحضره اجله. څوک چې د یو مریض تپوس وکي او داسې مریض وي چې هغې ته په داسې مرض باندې اخته وي دا مریض، لم يحضره اجله، چې هغې ته نیټه د مرګ په دغې مرض کې نه وي مقرر شوی، یعنې دا مرض داسې مرض نه وي چې په هغې کې دا وفات کیږي. فقال عنده 7 مرات، او دا تپوس کوونکی کس دا دعا د دې مریض سره وپیری وي، وزل دا دعا دا تپوس کوونکی د مریض په خوا کې وزل دا دعا وي. دا دعا ده چې اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. دا الفاظ وپیره دا الفاظ د مریض سره په خوا کې وي. د الله پیغمبر فرمای: الا عافاه الله من ذلك المرض، مگر الله تعالی به دغه مریض ته دغه مرض نه بالکل شفا ورکي، الله به بالکل جوړ کی. و د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره دا ډیر زیات په تاکید سره دا خبره کړې ده چې څوک دا دعا یو مریض ته ورشه او داغي مریض ته پوس کوي او داسې مرض نه وي چې دا مریض دا په دې مرض کې الله تعالی وفات کوي، یعنی هغه چې نیټه مقرري، نیټه خو نه محققیږي وروسته کیږي، او چې نیټه ته مقرر نه او دا دعا دغه مریض ته وی څوک او وزلی وي، مگر الله تعالی به دغه مریض ته د دې دعا په وجه باندې الله صحت ورکړي. دي دعا الفاظ دادي: اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. معنی دا ده چې اسأل الله العظيم، زه سوال کوم، زه غوښتنه کوم، سوال کوم د هغه الله نه چې غډیر زیات عظیم شان والا دی، داسې الله چې رب العرش العظیم، رب د اوچت او د لوی عرش والا دی. ان يشفيك، الله دې دغه الله ته د صحت درکې، دغه الله ته جوړ کې او د الله ته د شفا درکې. څومره ښایسته الفاظ دي. وزل د مریض په خوا کې دا دعا ویل، الله به دغه مریض ته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالکل رښتینی خبره ده چې الله صرف دغه مریض ته دغه مرض د وجه نیټه مقرر کړې نه د مرګ، الله به دغه ته بالکل صحت ورکړي. څومره آسان الفاظ دي، اصله یادول شي: اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان يشفيك. دعاګان یادول غواړي مؤمنانو. دې د حدیث کې یعنی فضیلت دعا ذکر شو او د هغه مرزونو علاج هم ذکر شو چې کوم حسي دي، تبه د سر درد دی، دغه شانته نور مرزونه دي، قسم مرزونه علاج هغه مریض من دا دعا ویوا. او کوم چې قلبي زړه باطنی مرزونه په انسان په داخل کې دي چې زړه د چا مریض دی، هغه لپاره د دعاګانې دغه شانته شفا او علاج دی. بل حدیث ته نمبر حدیث ته دام د عبد الله بن عباس ته دا وی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعود. ويقين النبي صلى الله عليه وسلم یو باندچی یو کوچی صحرا والا یو کسو هغه باندې د الله پیغمبر داخل شو ته پوسه ورلکه هغه مریضو. وكان اذا دخل على من يعود، او د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله هم یو چاته ورتو او ور داخلي دوبه چې داغه د مرض ته پوس به کو، قال د الله پیغمبر بویل: لا بأس طهور ان شاء الله. روایت امام بخاری دی. لا بأس طهور ان شاء الله، معنی دا لا بأس باک نشته ان شاء الله، پروا نشته دی. طهور دا مر چې پتا من الله خیر دی، دا بستا ګورونه صفاک ډیر ګناونه د صحت کې کړی دي، روغ وي، تازه وي، ځوان وي،
ډیر ګناهونه دې کړی دي هغه ګناهونه به څه کی الله به ته معاف کی پروا نشته ان شاء الله کده الله خوښ یعنی هغه ته به الله پیغمبر تسلی ورکوله دا دعا د مریض د پوس وکي ویل پکار دي لا باس طهور ان شاء الله لا باس طهور ان شاء الله ان دې روایت کې زموږ استاد لپاره یو فائدہ ده د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ماحول کې په چاپیریال کې په معاشره کې خسته ژوندۍ کوله د مریضانو ته پوس به کو دغه شانته د خلکو لاسنیوي به کول د خلکو تعذیب به کولې د خلکو ړونه به خوشاله ساتل د خلکو به ځان نفرت دا نه پیدا کو د الله پیغمبر ارچا ته پوس او مدینه کې اوسیدونکو هغه بهر اوسیدونکو هغه کلیوالو هغه مهاجرو هغه انصارو بل فائدہ به کدا ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو دا وخودله چې کلم ته مریض سره ملاويږي اگر کدا مریض څومره په تکلیف کې دی څومره خطرناک بیماری ده هغه تسلی ورکوا هغه ته خوشحالي خبرې کوا هغه ته د امید نړۍ خبرې کوا هغه ته چې الله به خکی هغه ته چې دا مغرض سره الله خده الله به د ګناهونو په معاف کی الله به دیو بخي الله به ته معافي وکي الله به ته خسته ژوند درکي ان شاء الله به بهر راوځي به جمعه تراځي به د مصرف مانځ کې ولاړي غم کوخه د مرزونه دنیا دغه شانته د حالات دی بدلیږي را بدلیږي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای او دا حدیث ماغه ته وي ما حدیث ته امام ترمذی او امام الباني بالکل حسن کړه ټیک روایت ته روایت امام جابر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب وکله چې ورځ د قیامت د صحتونو والا او د خوشالو والا دا به ورځ په قیامت باندې ارمانو کې خوخیبه د دې خبرې کله چې الله تعالی په دنیا کې چې مصیبتونه په الله یې خېدي مرزونه فتونه په خېدي فقیران غریبان په خېدي بیروزګاران په خېدي د دنیا تکلیفونه په خېدي نو دا د خوشالو والا مالدار خلک دروغ صحتونو والا به دا خوخه غني کله چې الله تعالی دغه نارو خلکو ته مصیبت زده خلکو ته الله تعالی ورته په ثوابونه ورکي بدلی ورکي داغه د مصیبتونو داغه د مرزونو داغه د فقیرانو داغه د هغه دنیا کې د محتاجي وخت تیر کړي د خلکو ته الله کله جنو ورکي دا مالدار خلک روح خلق صحت والا خوشاله والا به دا خوخه غړي څه شي لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض کاش کې چې دوی دا د بدن د پوستکی په دنیا کې په قنچانو باندې غوښه شوی وي دوی به ارمانو کې کاش زمونږ د بدنونه په دنیا کې په قنچانو باندې زمونږ د سرمنې غوښه شوی وي نو موږ به صبر کړو الله به موږ ته مستابد بدلی را کړی وي الله مو دا خیسه بدلی را کړی وي کله چې دغه شانته د مرزونو والا او کله د مصیبتونو والا هغه اجرونه د مالدار خلک ویني روغ صحتونو والا وګوري نو الله تعالی به دې ناشنا فائدې غوته ورکی او الله تعالی به ناشنا بدلی ورکی خسته اجرونه به ورکی ګناهونه او تعالی معاف کی درجه به الله اوچته کی مالدار او روغ صحتونو والا به دارمانو کی چې کاش کې په دنیا کې زمونږ د بدنونه د سرمنی د بد قنچانو معنی غوته شوی وي موږ ته به وس الله بدلی را کړو دا وړي راخوا دا حدیثونه او تسلی ورکول په کار دغه شانته د مریضانو ته الله دې موږ تاسو قسم مرزونه مصیبتونه وساتي ناروغان د الله ټول جوړ کی مصیبتونه ولادت الله تعالی مصیبتونه ته اوچت کی الله تعالی زموږ تاسو جون په ایمان او توحید کې تیر کی صلی الله علی نبینا محمد